د افغانستان د ملي کرکټ ټیم ستوري لوبغاړي او پخوانی کپټان راشد خان په ښکاره ډول د خپل استعفا اصلي دلایل بیان کړل. راشد خان وایي چې هغه ځکه د کپټانۍ پرېښودلو پریکړه وکړه ځکه چې د ټیم د انتخاب په مهمو پریکړو کې نه د هغه نظر اخیستل کېده او نه هم د ټیم د کوچ جنتن ټروت مشوره په پام کې نیول کېده. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. ګرانو کتونکو که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. د افغانستان د کرکټ مشهور لوبغاړی راشد خان چې د نړۍ له غوره لیګ سپین بالرانو څخه ګڼل کیږي په وروستۍ څرګندونو کې ویلي چې د ټیم د انتخاب پر مهال د کپتان رول باید مهم وي، خو د هغه په وینا کله چې د ملي کرکټ ټیم لوبډله ټاکل کېده نه ورسره مشوره کېده او نه هم د کوچ نظر ته پوره ارزښت ورکول کېده. هغه ویلي کله چې د ټیم انتخاب کېده له ما څخه به چا مشوره نه اخیسته، حتی د کوچ جنتن ټروت نظر هم په پام کې نه نیول کېد. د هغه په وینا دا وضعیت د ټیم د نظم او همغږۍ لپاره مناسب نه و. راشد خان ویلي چې د افغانستان د کرکټ لپاره تل لوبه کول د هغه لپاره یو لوی ویاړ دی، خو هغه ټینګار کړی چې د ټیم مشرتابه باید یوازې نومی نه وي بلکې عملا صلاحیتونه هم ولري. هغه دا هم وویل چې د کپتان او کوچ ترمنځ همغږي د یوې بریالۍ لوبډلې لپاره خورا مهم دی. که چیرې په مهمو پریکړو کې د هغوی نظر شامل نه وي نو دا کار د ټیم پر فعالیت اغیزه کولی شي. له تر ټولو مشهور او بریالیو لوبغاړو څخه دی. هغه د نړۍ په ډیرو لیګونو کې لوبېدلی او د خپل چټک لیګ سپین بالنګ له امله نړیوال شهرت لري. هغه په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان لپاره ډیرې مهمې وکټې اخیستي او څو ځله ټیم ته بریاوې هم ور په برخه کړي. د هغه په کپټانۍ کې د افغانستان ټیم د نړۍ له سترو ټیمونو سره سیالي کړي او هغه کارکردګي ښودلې ده. د دې خبر له خپرېدو وروسته د افغانستان کرکټ مینوالو په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېل غبرګونونه وښودل. ځینې مینوال وایي چې راشد خان سمه پریکړه کړې ځکه چې د کپټان نظر باید د ټیم په انتخاب کې مهم وي، خو ځینې نور بیا اندېښنه لري چې د هغه استعفا به د ټیم پر روحیه او راتلونکي سیالیو اغیزه وکړي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.